1500 افغانی ما شروع کرده بودم. پیل مې له 1500 افغانۍ وکړ. اوس مو ګټه ورځ کې له 50,000 پورته ده. خپلې ګټې ته په کتو ویلی شم چې پیرودونکي زموږ کیک او کلچې خوښوي. فعلا پانتون نیست. اوس پانتونونه تړلي او ډېرې نجونې بیکاره دي. ځینې بېوزله ښځې دلته کار کوي. د ځینو یې میړونه روږدي دي. دا چاپیریال ورته ډېر ښه دی ځکه چې نارینه نشته. ذکور نیست اینجا. خانم‌ها زیاد میاین. ډېرې ښځې راته راځي چې دلته ورته د کار زمینه برابره کړو. خو موږ دومره پانګه نه لرو چې ډېرې کارمنانې وګمارو. موږ ان دلته د 200-300 ښځو د ګمارنې ظرفیت هم لرو. خو هغومره پانګه نشته. د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. موږ لږ تر لږه باید د ترانسپورت لګښت ورته برابر کړو چې دا امکانات موږ نه لرو. ما په خپله په ډېرو کم امکاناتو کار پیل کړی. اوس مې خپله پانګه له 1500 افغانۍ 10 لکو ته رسولې ده. که حالا حداقل من 30 لک بالا امکانات خودم دارم. موږ پلورونکي لرو چې د ګټې یو څو سلنه ورکوو. هغوی زموږ تولیدات وړي او خرڅوي. څومره ډېر چې وپلوري هغومره یې ګټه پکې ډېره ده. موږ یې کیلو په 15 افغانۍ ورکوو. کارمنانې مو ښځې دي چې معاش یې 10,000 افغانۍ دی.